یو شخص د رسول الله صلی الله علیه وسلم حضور ته راغلی او ورته ویل چې یا رسول الله دعا وکړه چې زما مال زیات سي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې ته په کوم حال کې دا حال ستا دپاره بهتره دی. نو هغه ورته وویل چې یا رسول الله دعا وکړه چې زما مال زیات سي. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وویل چې کوم حال کې ته یې هغه حال ستا دپاره بهتره دی. ده بیا ورته وویل چې نه دعا وکړه چې زما مال زیات سي. بالاخر رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وویل چې زه الله دې ستا مال زیات کړي. هغه شخص ته الله دومره پیسې ورکړي چې ده په هغو باندې وزې واخیستلې، د وزو بچي الله پیدا کړه، په هغو باندې غواګانې واخیستلې، د غواګانو بچي الله پیدا کړه، په هغو باندې اوښان واخیستل. ډیر مال او دولت الله ورکوي. مخکې به دا شخص 5 ټیمه لمانځه ته راتی، اوس د سهار او د ماخوستن لمانځه ته به نه راتی. بیا مال دومره زیات سو چې د مدینې منورې نه بهر ځمکه یې واخیستل او هلته لاړی. بیا به جمعه پر جمعه باندې لمانځه ته راتی. نو دلته د زکات حکم چې رالی رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه ورواستوی او ورته ویله چې هغه ته ووایه چې ستا په مال باندې زکات کیږي. نو حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه چې ورلی ورته ویله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ستا په مال باندې زکات کیږي، د مال زکات دې ورکړه. نو هغه فکر وکړ چې په 5 اوښانو باندې یو ګډ دی. نو حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه ته وویل چې ته ورځه زه درځمه. حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه رالی، رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل چې هغه خو داسې وایي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې هی هلاک سو، ما ورته ویلي وه چې ستا دپاره ډیر مال صحیح نه دی. لږ پس ته هغه شخص هم دا فکر وکړي چې ما رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وویله چې ته ورځه زه درځمه. نو محترمینو، کوم حال کې چې یاستئ د الله جل جلاله شکر ادا کړئ. دا مال د هر انسان دپاره ښه نه وي. کیدای سي دغه مال د آخرت په ورځ د انسان غاړې ته ولیږي، یا دغه مال په دنیا کې د ده دپاره شر او فتنه وګرځي. الله جل جلاله هر انسان باندې بې شمیره نعمتونه دي، که دی د ځان سره فکر وکړي.